نو راځو پی ایچ پی کې زموږ موضوع لوپس دي. جنرال چې موږ سره کوم لوپس دي پر هغه باندې غږیږو او د هغه ترڅنګ موږ سره په پی ایچ پی کې کوم ډول لوپس موجود دي او څنګه استعمالیږي پر هغه غږیږو. سو جنرال خبرې کول غواړم. لومړنۍ خبره دا ده چې لوپ په هر یو پروګرامینګ لنګویج کې موجود وي، صرف شکل فرق کوي. بل جنرال خبره دا ده موږ سره چې د لوپس سونه لوپس چې تاسو ګوره د ټولو کنسپټ سیم دی، ټول د سیم کار لپاره استعمالیږي. هر یو لوپ د همدې لخاطر استعمالیږي ترڅو یو ټاسک بار بار تر سره کړی شي او د هغه ریزلټ راوویستلی شي. که هر ډول لوپ سره تاسو مخ کېږئ، پروګرامینګ لنګویجز کې چې دي لوپونه مختلف دي، په ځینو کې یو رقم ته وي، په ځینو کې بل رقم ته وي، په ځینو کې کم وي، په ځینو کې زیات وي. خو چې هر یو پروګرامینګ لنګویج کې تاسو لوپ ګوره د هغه صرف او صرف هدف او کنسپټ دا دی چې موږ وکولای شو چې یو سټیټمنټ، یو کوډ، یو ټاسک دا بار بار رن کړو. نو دې لپاره موږ د لوپ څخه استفاده کوو. کنسپټ د ټولو یو دی، سینټکس د ټولو فرق کوي. او دلته به موږ ګورو چې موږ سره په پی ایچ پی کې کوم ډول لوپس دي، لوپس استعمالیږي څنګه، د لوپس موږ سره کومې برخې دي او دې نه به موږ استفاده څنګه کوو. نو راځو what is loop. لوپ چې دی ما تاسو ته ووایي چې په هر یو پروګرامینګ لنګویج کې د لوپ هدف دا دی چې یو سټیټمنټ، یو ټاسک، یو کوډ بار بار تعالی رن کړي. مثال ما ایکو iOS ټیک چې دی دا مثال د خبرې ما لس ځلې چلول غوښتو، نو که زه دا لس ځلې لیکم نو دا مانه ډېر ټایم نیسي، او که سبا زه په دې کې څه چینجز راولم هم نو زه به په دې ټولو لاینونو کې ورځم او چینجز راولم. خو چې کله موږ لوپ استعمالو نو لوپ کې مثال د خبرې ورته وایم چې لوپ 8 ټایمز او کو کوم ته iOS ټیک نو موږ سره به 8 ځلې iOS ټیک رن شي. او دا دغومره هم اسانه نه ده لکه څنګه چې ما وویل چې لوپ 8 ټایمز او موږ ته به 8 ټایمز رن کیږي او موږ ته به کار کیږي. د دومره هم اسانه نه ده. داغه لپاره خپل یو سینټکس دی، داغه لپاره خپل یو سټرکچر دی، پر هغه به موږ مخکې ځو. بس دې پورې صرف تاسو باید کنسپټ دا ولرئ چې لوپ موږ سره لپاره استعمالو ترڅو موږ وکولای شو یو ټاسک، یو کوډ، یو کار، یو مسؤلیت چې موږ سپارلې دی د کوډ ته هغه باید بار بار تکرار شي، یو کار باید بار بار تر سره شي. نو دې لپاره موږ د لوپ څخه استفاده کوو. د هر یو لوپ همدغه کنسپټ دی. پارټس اف لوپ. لوپ ځان ته څو برخې دي. یو لوپ چې جوړیږي د هغه ځان ته یو څو برخې دي، د هغو نه لوپ جوړیږي. لومړنۍ خبره دا ده موږ انیشلایزیشن. ګوره انیشلایزیشن نه هدف دا چې په سر کې ته یو شي ته یو ویلیو ورکې نو د انیشلایزیشن ویل کېږي. لکه ما تاسو ته وی چې موږ کله هم ویریبل اخلو نو هغه چې کله موږ ویریبل راواخلو ویلیو پکې وانه چو نو د ډیکلریشن ویل کېږي. او چې کله موږ مساوي ورکو بیا پکې ویلیو واچو نو د انیشلایزیشن ویل کېږي. نو لومړنۍ خبره دا ده چې کله موږ لوپ شروع کوو د دې لومړنۍ برخه موږ سره انیشلایزیشن دی. موږ به یو ویریبل اخلو هغه به انیشلایز کوو. موږ به یو ویریبل اخلو هغه به انیشلایز کوو. دویمه خبره دا ده چې موږ به یو کنډیشن چک کوو. نو یو برخه انیشلایزیشن شو، دویمه برخه کنډیشن شو. موږ به یو کنډیشن چک کوو، د کنډیشن پر بیس به زمونږ دغه لوپ چلیږي. اوس دغه لوپ چې چلیږي دا پاسبل دوه ویلیوز تعالی درکوي، یا به ټرو وي او یا به فالس وي. احیانا زمونږه کنډیشن فالس شو، چې کله فالس شو کنټرول د لوپ څخه د باندې وځي، کیسه ختمه. لوپ کې دنه چې هر څه لیکل شوی وي، هر څه موجودي، هغه به نور نه چلیږي. د فالس بس لنډه خبره ده چې کیسه فالس شو، بس خبره ختمه، لوپ لاړه سر وخوړه. او که چې د خبره ټرو شو نو بیا به موږ سره سټیټمنټ چلیږي. کوم سټیټمنټ چې موږ لوپ کې لیکل دی هغه به موږ سره رن کیږي، او د هغه نور څه به بیا موږ سره یا به انکریمنٹ کیږي او یا به هم ډیکریمنٹ کیږي. او تر ټولو زیات چې کیږي هغه موږ انکریمنٹ کوو. ډیکریمنٹ موږ ډیر ریئر کیسونو کې، ډیر یونیک کیسونو کې موږ چې کوو ډیکریمنٹ کوو. نو دا موږ سره دا ټولې برخې دي. د انیشلایزیشن دی، کنډیشن دی، انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ، دا مین درې برخې دي. او ستا لوپ له دې دریو برخو نه جوړیږي. دا که تاسو یو هم نه وي ته لوپ نشو چلولی. او چې کله انکریمنٹ او ډیکریمنٹ وشي نو دوباره به څه کیږي، دوباره به کنډیشن چک کیږي. که کنډیشن فالس شو خبره ختمه، که کنډیشن فالس نشو بیا به خبره ټرو شو نو بیا به سټیټمنټ رن کیږي، بیا به چې کیږي انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ کیږي. او چې کله انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ نشو یو ځل بیا به کنډیشن چک کیږي، تر هغه به دا کنډیشن چک کیږي تر څو دا فالس شوی نه وي. او په هر ځل چې کې دو سره به تاسو سټیټمنټ رن کیږي، انکریمنٹ او ډیکریمنٹ به کیږي. دا مکمل موږ سره د لوپ هغه ډیاګرام دی. ټایپس اف لوپ ان پی ایچ پی. په پی ایچ پی کې موږ سره کوم ډول لوپ موجود دی؟ موږ سره په پی ایچ پی کې وایل لوپ موجود دی،
ډو وایل لوپ موجود دی، فار لوپ موجود دی او فار ایچ لوپ موجود دی. او د دې ټولو موږ سره هدف همدغه دی چې مونږه څنګه کولی شو یو ټاسک، یو کوډ، یو کار بار بار تر سره کړو. نو دې لپاره مونږ چې کوو د دغه لوپ څخه استفاده کوو. سینټکس کې فرق دی، کار کې فرق دی. په دې کلاس کې به مونږه وایل لوپ، ډو وایل لوپ او فار لوپ درې واړه ګورو. فار ایچ لوپ د ارای سره استعمالیږي، نو چې کله بیا مونږ له خره ارای ووایو نو بیا مونږ له فار ایچ لوپ څخه هلته چې کوو درس وایو بیا مخکې ځو. نو نن راځو مونږ په دې دریو شیانو باندې بحث کوو چې په وایل لوپ، ډو وایل لوپ او فار لوپ. او په دې کې لومړنی چې کوم بحث مونږ کوو هغه مونږ په وایل لوپ باندې کوو. نو زه به دا وایل لوپ تاسو ته داسې ټوټه ټوټه کوم او ښه به یې تشریح کړم، ستاسو ټول کانسپټ زه باید په همدغه وایل لوپ کې خلاص کړم. مخکې بیا فار لوپ زه صرف تاسو ته یو مثال کوم او ډو وایل لوپ هم تاسو ته یو مثال کوم او فرق یې درله ښیم. څه چې تاسو زده کول غواړئ باید تاسو په همدې وایل لوپ کې زده کړئ، ځکه ما تاسو وایي کانسپټ د ټولو یو دی، سینټکس فرق کوي، کوم فرق دی هغه درله ښیم. خو نور چې کوم شیان مونږ کولی شو هغه ټول به تاسو په وایل لوپ کې تشریح کوم. نو د وایل لوپ ته تاسو دقیق غوږ واوسئ. د وایل لوپ سینټکس څنګه دی؟ د وایل لوپ سینټکس داسې چې تاسو به انیشلایزیشن وکړئ. دا فرست سټپ شو. انیشلایزیشن دا مطلب دی تاسو به یو ویریبل اخلئ او هغه کې به تاسو یو ویلیو واچوئ او دا ویریبل ګوره مونږ ځان ته یوازې انډیویژوال اخیستی، جدا مو اخیستی. هغه نو به تاسو وایل ولیکئ او په وایل کې به تاسو چیک کوئ، دلته به تاسو یو کنډیشن چک کوئ او تاسو دا کنډیشن چې چک کیږي دا چې کوم انیشلایزیشن تاسو کړی د هغه اکارډینګ به چک کیږي. دا چې کوم تاسو ا اخیستی دلته د دې ا اکارډینګ به تاسو د کنډیشن چک کوئ. نو دا ګوره کلیرلی مونږ لیکلی دی که چیرته آی کوچنی وي او یا هم مساوي وي له لسو سره. اوس دلته دا یو کنډیشن ده، په آی کې مونږ سره 1 دی، په آی کې مونږ سره څو دی 1 دی. که چیرته دا 1 کم وي یا مساوي له لسو سره نو که چیرته دا کنډیشن ټرو شوه نو دا خبره یا ټرو کېدلی شي یا فالس کېدلی شي. که خبره ټرو شوه نو چیرته به راځي؟ دې بلاکس کې دننه به راځي. نو تاسو ته که یاد شي ما په اف کنډیشنز کې یو خبره کړې وه چې دا زما له خوا نه ځان سره والئ چې پروګرامینګ کې چیرته هم تاسو دا بلاکس ګورئ او دې کې چې کله تاسو کوډ لیکئ هغه په خپل سر نه رن کېږي. د هغه لپاره د یو کنډیشن ضرورت دی چې د هغه پر اساس به دی رن کېږي. نو هلته مونږ اف کنډیشنز ویلو، نو هلته ما تاسو ته تشریح کړه. بیا مونږ سویچ ته راغلو، سویچ کې هم مونږ سره دا بلاکس نو هغه هم په خپل سر نه رن کېدو، چې کله به سویچ کې ایکسپریشن ټرو کېده نو دا به مونږ سره رن کېده. اوس مونږ وایل ته راغلو، نو وایل کې هم چې کله مونږ په دې کې کوم سټیټمنټ لیکو هغه به خپله نه رن کېږي، چې کله دا کنډیشن ټرو شي نو مونږ سره رن کېږي، چې کله فالس بیا مونږ سره نه رن کېږي. نو دلته په بلاکس کې به مونږ یو سټیټمنټ لیکلی وي چې تاسو هر څه لیکل غواړئ، یو لاین کوډ غواړئ، دوه لاینه کوډ غواړئ، درې لاینه کوډ غواړئ، سل لاینه کوډ غواړئ، وی لیکه. دا به رن کېږي کله به رن کېږي چې کله ستا دا وایل لوپ دلته ټرو شي، ستا دا خبره ټرو شي، تا ویله چې ا کوچنی وي یا مساوي له لسو سره، نو دا به دا سره رن کېږي. او رن کېدو نه وروسته لاست به مونږ څه کوو؟ انکریمنټینګ به کوو. په دې ا کې به مونږ یو یو ویلیو چې کوو وراچوو. ضروري نه چې تاسو یو یو ویلیو واچوئ، تاسو کولی شئ دوه دوه ویلیو واچوئ، تاسو کولی شئ پنځه پنځه ویلیو واچوئ، تاسو کولی شئ لس لس ویلیو واچوئ. اکارډینګ ټو یور پروګرام، د خپل پروګرام مطابق به تاسو دا کار کوئ. نو اوس زموږ څه پکار دی؟ زموږ یو یو ویلیو پکار دی، نو موږ 1 1 انکریمنټینګ کوو. نو دا ما انکریمنټ ورته لیکلی او انکریمنټ اپریټر ما تاسو ته په کمپیرن اساینمنټ اپریټر کې ما تاسو ته تشریح کړی چې دا موږ سره څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. نو دا موږ سره خبره شي، دا موږ سره خبره ده وایل لوپ ده. نو دا برخه شو زموږ انیشلایزیشن، دا برخه شو زموږ کنډیشن او دا برخه شو زموږ انکریمنټ او یا هم ډیکریمنټ. نو دا درې برخې دي او زموږ ټول لوپ له همدې نه شروع دی او زه تاسو ته وایم که چېرته دې نه یو هم نه وي ستاسو چې کوم لوپ دی هغه به تاسو سره نه چلیږي. نو دا موږ سره ټول خبره د سینټکس شو. سټیټمنټ خو معلومه خبره ده، سټیټمنټ به پرنټ کېږي. یو بله خبره کول هم غواړم، لکه څنګه چې مونږ په اف کنډیشنز کې د اف کنډیشن یو بل سینټکس کتلو چې هلته به مونږ د قوسونه لرې کولو، د دې په ځای به دلته مونږ کالن اچو، لاندې به مونږ ان اف لیکلو، بیا سویچ کې مونږ ان سویچ لیکلو. نو دلته بیا تاسو کولی شئ دلته هم هماغه کار وکړئ، د دې قوس په ځای کالن واچوئ او دلته د دې قوس په ځای ان وایل لوپ ورته ولیکئ. نو تاسو سره به دا چی شي؟ نو دا سینټکس هم تاسو سره اویلیبل دی، تاسو کولی شئ پی ایچ پی کې استعمال کړئ. عملاً یې ګورو. نو اوس به څه کوو؟ اوس به ځو له خیر سره براوزر ته، په دې ایډیټر ته، په دې باندې به خو ډیټیل سره کار کوو او بیا د یو مثال د فار لوپ ګورو، یو د ډو وایل لوپ ګورو او زموږ چې د کوم لوپ کیسه ده هغه دلته ختمیږي، باقي چې کومې برخې دي هغه به له خیر سره روانه کلاس کې وایو. نو دلته راځو وایل لوپ مونږ استعمالوو. د وایل لوپ لپاره مونږ وایو چې مونږ به لومړی چې کوو انیشلایزیشن کوو.
نو انیشلایزیشن لپاره زه ویریبل اخلم د آی په نوم باندې او په دې کې 6 سٹور کوم په دې کې زه 1 سٹور کوم تاسو چې کله هم لوپ استعمالوي تاسو به الته یوازې آی ګوره چې کله هم تاسو لوپ استعمالوي یا بل څه ګوره چې لوپ استعمالوي نو الته به دوی ویریبل اخلي د آی په نوم باندې نو موږ وی کنه چې موږ لومړی انیشلایزیشن کوو دا آی چې د همغه انیشلایزیشن نه خلکو راخستي او بس تننه پوری دا رسم دی چې څوک هم لوپ استعمالوي نو آی لیکل ورته خامخای بعض کله خو زمونږ د ذهن د جوړ وي کومه د آی په ځای ال کو نو موږ د نه بلد غونډه موږ تکار د فکر کو دا کوډ به موږ نه رن کیږي لکه موږ ټول عمر آی کتل لري او په ماغه باندې پریکټس کوو نو دا یو ویریبل دی که تاسو آی اخلي که تاسو ا اخلي که تاسو زد اخلي که تاسو ایکس اخلي که تاسو هر څه لیکي خپل نوم لیکي هم لیکل شي د څه مسله نشته نو آی موږ سره یو ویریبل دی په دې کې ما ورواچو 1 انیشلایزیشن زمونږ شو اوس راځو کنډیشن چې کوم د کنډیشن چې کول لپاره به موږ لومړی لیکو چې وایل اول نو سبا موږ دا قوسونه چې د کنډیشن لپاره بیا به دا قوسونه چې د خپل سټیټمنټ او د انکریمنت او ډیکریمنت لپاره نو استاد د لوپ چې دا مکمل سنټیکس د وایل دو نو اوس بل موږ کنډیشن لیکو او کنډیشن ماته اوس د انیشلایزیشن مطابق به لیکو نو لیکو تر څو چې آی کوچنی وي لسونه لسونه بس یو چې کوم تر څو چې آی کوچنی وي لسونه نو ته بس کې ته براشي دی بلاک ستا او په دی بلاک کې بوله اکو کې چې ایوا اس ټیک بس خلاص تر څو چې آی کوچنی وي لسونه ته برازي دی بلاک ته په دې کې به څه پرنټ کې ایوا اس ټیک به پرنټ کې او هر ځل به ته چې کې په آی کې به یو ویلیو ور اضافه کوي د دې لپاره چې دا کوډ لاین بای لاین تاسو له تشریح کړم چې د لاسو په ځای سوري کما 5 لیکما بیا له خیر سره پریکټیس کوو نو اوس راځو اوس چې کله راشم چرته براوزر ته اول د سفاری لوډ کړم زمونږ نیو فایل کریټ شوی دی کلیک پرې وکړم نو دلته ګوره موږ سره آی وای اس ټیک پرنٹ شو او اس ټیک څو ځله پرنٹ شوی دی نو هغه تاسو وشماره نو دلته به څوک ما د دې ترڅنګ موږ سره د ایچ ټی ام ال بی آر ټیګ د هغه باچم تر څو بریک ولګي او سفاری لوډ کړم نو دا ګوره دا یو دا دوه دا درې دا څلور ځله تاسو سره آی وای اس ټیک پرنٹ شو څلور ځله ولې پرنٹ شو د دې تر ساسنه د دې تر شا سناریو صدا خو اوس واکشه تاسو له ای جی باندې تشریح کوم تر څو موږ رواني باندې لګیو ای جی تا واکشه په آی کې موږ سره 1 دی دلته موږ کنډیشن چې کړه تر څو چې آی کوچنی ویلی 15 نه نو ته دا رن کړه او دلته موږ سره انکریمنټینګ وکړه اوس ګوره لوپ لکم ځای سٹارټ اخلي لوپ لمړی چې دی لدې ځای سٹارټ اخلي چې په آی کې سودا چې کله سٹارټ واخستو بس راځي دی زیتا دلته چې راغی ګوري آی کې سودا 1 ده نو مطلب دلته فل حال 1 ده آیا 1 له 15 نه کوچنی ده بالکل کوچنی ده چې کوچنی خبره ټرو شو کنه چې ټرو شو راغله تاته دا سټیټمنټ پرنٹ کو لاندې راغه په آی کې یو ویلیو ورواچو نو چې په آی کې یو ویلیو ورواچو نو سو شو دو شو نو بیا برانه چې بس د دې کیسه ختم شو بیرته د کنډیشن تر راځي دلته اوس د آی ویلیو سودا 2 ده نو دلته اوس 2 له 15 نه کوچنی ده بالکل کوچنی ده چې کوچنی ده بیا راشي دلته دا کوډ یو ځل بیا رن کړی او دلته لاندې چې د موږ سره انکریمنټینګ وکړي نو چې کله انکریمنټینګ وشي نو یو ځل بیا دلته چې وشي په دې کې یو ویلیو اضافه کړی شي نو په خوا 2 وسو شو 3 شو نو چې 3 شو یو ځل بیا دلته راشي وګوري چې آیا 3 له 15 نه کوچنی ده نو بالکل کوچنی ده 3 خو 15 نه کم دی کنه نو دلته راشي یو ځل بیا تاسو سټیټمنټ رن کی سټیټمنټ رن کول نو ورسره په آی کې یو بل ویلیو ورواچي نو دا بشي سالور نو چې کله سالور شي بیا د کنډیشن تر راشي ګوره دا یو ځل چلیږي چې کله لوپ د اول ځل لپاره چلیږي نو تاسو آی چلیږي انیشلایزیشن چلیږي هغه نور څه بیا ټول کار په دې کنډیشن کې ده نو بیا ګوري چې په دې کې اصول سالور دی آیا سالور له 15 نه کوچنی ده بالکل کوچنی ده ول راشي او تاسو دا سټیټمنټ رن کړئ او دلته به تاسو سره سوشي انکریمنٹ به وشي اوس په آی کې سودا 15 دي نو آیا 15 له 15 کوچنی ده نه ده کوچنی بس کیسه ختمه سالور زره دا تاسو سره پرنٹ شو او هغه نور څه زمونږ چې کوم کیسه واغه ختمه شو نو دا تاسو سره بل ویلیو نه پرنٹ کیږي نو په دې طریقه ستاسو کوم لوپ دی هغه تاسو سره کار کوي اوس کله چې مثلا ته مساوي ورواچو نو دا مساوي ورواچو نو دلته 15 پر موږ حساب کړو نو چې کله 15 ته ورسېدو کم نو خو کچې ته موږ مساوي واچو نو دا به ول ګوري آیا 15 له 15 نه کوچنی ده نه آیا 15 له 15 سره مساوي ده هو مساوي ده نو دا به یو ځل بیا چیو شي یو بل ویلیو به هم اضافه شي نو دا ګور یو بل هم اضافه شي 1 2 3 4 5 نو 15 ځلې موږ سره او اس ټیک شو پرنٹ شو اوس کچې ته زراشم د دې 15 په ځای ورته 15 لسو لیکم او سیو وکړم نو ماغه خبره ده یو نه به شروع کړي دلته بار بار انکریمنټینګ کی تر څو یاد دي سره مساوي شي او یاد دي نه چوي کوچنی وي نو لکه راشم سفاری لوډ کما نو تا ګوره موږ سره 15 سوال چی شي دا او اس ټیک پرنٹ شي نو دا موږ سره خبره
د لوپ ده او ټول لوپونه موږ سره په همدغه سیستم باندې کار کوي همدغه سي مخکې دي یوازې د لیکلو چې کوم طرز العمل دی هغه فرق کوي اوس ګوره ښه لاجیک ته وکړئ ګوره یو پروګرام چې تاسو زده کوئ نو تاسو کوشش وکړئ چې رټې مو واخلئ تاسو خپل کانسپټ خلاص کړئ په هر څه یو شی باندې تاسو فکر وکړئ دا آی مونږ ولې اخیسته په دې کې مونږ سره 1 مونږ چولې دی خا دا خو یو ویریبل دی ما پکې ونه چولې دی نو لږ دا ویریبل بار بار چک کوم ولې چک کوم ځکه ما لوپ اخیسته تر څو د دې کنډیشن پر اساس دا بار بار رن شي چې بار بار رن کیږي دا یو ویریبل دی کنه په دې کې مونږ سره چیرې دی په دې کې بار بار ویلیوز راځي نو که زه غواړم چې د دې نه مخکې 1 2 3 هم پرنټ شي نو زه کولای شم کنه څنګه به کومه نو دا ویریبل دی کنه په دې کې ګوره یو نه شروع کیږي بار بار پکې ویلیو راځي کنه خو چې دا ویریبل دی چې بار بار ویلیو راځي خو دلته ولیکو تاسو په 1 پرنټ شي نو د ما آی ولیکو او دلته مې ول ډاټ واچو اصله مې ورکړه فاصله دلته نه ورکول نو زړه ورکو فاصله مې ورکړه او تر راشي مسافر لوټ کوم نو کوم سره 1 2 3 پرنټ کی کنه 1500 پورې ولې پرنټ کیږي ځکه په سر کې مونږ یو چولې دی او دلته بار بار یو ویل پکې اضافه کیږي نو اول چې 1 وی چلیږي یو راشي بیا د کنډیشن چې کې 2 راشي بیا کنډیشن چې کې 3 سلور 15 نو دا ګوره موږ سره ویلیو سوزل راغی 15 لزري موږ سره ویلیو پرنټ شو نو دا موږ سره د ټول لوپ شه دی کانسپټ دی دا موږ سره د لوپ کانسپټ دی راځو بل خبره کوو بل خبره دا کوو چې صرف تاسو د کانسپټ د خلاصولو لپاره ګوره یو خبره تاسو ته کلیر کړم دا چې کله موږ ملټیپلیکیشن ټیبلز جوړو دا چې کله موږ سټارز جوړو دا کیسه دا زموږ اس په درد نه خوړل کیږي دا صرف او صرف یو پریکټس دی چې تاسو په لوپ باندې پوه چې کله تاسو باور وکړئ چې کله تاسو د لوپ کانسپټ خلاص شو تاسو په ټول پروګرام کې یو سټار هم پرنټ نکړئ نه به تاسو په ټول پروګرام کې یو ملټیپلیکیشن ټیبل هم جوړ کړئ دا صرف د پریکټس لپاره دی که تاسو دا زده هم نکړئ که تاسو په پوهه هم نشئ نو تاسو خپګیږئ ما ځکه دا زموږ د استعمال شنه دی دا صرف د خاطر چې تاسو پوه شئ چې دا لوپ څنګه استعمالېږي نو تاسو صرف او صرف سټار خو ځکه به خلاف ما هغه سره ډیر زیات کنفیوز کی خو زه یوازې ملټیپلیکیشن ټیبل تاسو لپاره پرنټ کوم او ډیر ډیټیل سره پرنټ کوم تر څو تاسو کانسپټ خلاص چې مونږ د کارونه څنګه تر سره کوو په لوپ کې دنه مونږ کارونه څنګه تر سره کوو نو یو بل خبره دا یاد ساتئ چې لوپ کې به تاسو یوازې هغه شی لیکئ چې تاسو وایي چې هغه بار بار باید تکرار شي لوپ کې دنه نه دا وای لوپ چې تاسو واخصه په دې کې دنه به تاسو یوازې هغه شی لیکئ چې تاسو وایي چې یاره دا باید بار بار تکرار شي راځو ضرب زبانه ټیبل ته راځو ضرب زبانی مونږ سره څنګه وي خا ګوره سو دانه تلیکم د سی وینګ سره جبل د واخلم ملټی لاین کمنټس به واخلم نو ګوره ملټیپلیکیشن ټیبل یا ضرب زبانی څنګه وي خا ګوره یو سیدا اول دم ګور لور کو چې مثال د خبره یو په 2 کې مساوي کیږي ل 2 سره ډیر کم ده نو دا مونږ سره چې د ملټیپلیکیشن ټیبل مثال د 2 مونږ سره څه قسم راځي یو په 2 کې 2 دویم ترازو 2 په 2 کې څو شو سلور دریم ترازو 3 په 2 کې څو شو شپږ او سلور په 2 کې 8 او 5 په 2 کې لس اوس دلته ګوره خو دې فکر وکړه تاسو به خپل پوښتنه چې مونږ ضرب زبانی څنګه جوړو ګوره کانسپټ واخلې ښه دلته تاسو ګوره دا مونږ سره څنګه شې زه راځم وای لوپ لیکم یو له تشریح کوم حالت تاسو رسوم نو ګوره زمونږ دغه ملټیپلیکیشن ټیبل له سونه شروع شوی دی دا د 1 نه شروع شوی دی دلته تاسو ګوره یوازې دغه برخه چې بار بار بدلیږي اول یو راځي بیا 2 راځي بیا 3 راځي بیا 4 راځي بیا 5 راځي نور دا هم خپل ماغه دی ټول بیا تکرار شوی دلته 2 هم ماغه دی بیا تکرار شوی مساوي هم ماغه دی بیا تکرار شوی دی او یوازې دا ویلیوز چې دا موږ سره بدلیږي او دا د یو لاجیک پر اساس بدلیږي څنګه لکه موږ چې دا راوغلو دي سره ضرب نو دا راشي چې بیا دا راوالو دي سره ضرب نو بیا دا راشي چې دا راوالو دي سره ضرب نو دا بیا راشي دا ډیر سمپل خبره ده نو همدغه کانسپټ موږ راغلو وایل لوپ کې موږ عملي کوو څنګه به عملي کوو خو واښه وایل عملي کو بلاکس موږ ورواچو انیشلایزیشن کوو زمونږ لوپ لسونه شروع ده د 1 نه شروع ده کنه نو د زرازم لیکم چې آی مساوي کیږي 1 نو دا مې ولیکلو انیشلایزیشن وشو اوس بس کوو کنډیشن چک کوو دا سپیسز بدل کلیر کم یو صفحه کې ټول راشي تشریح صفحه شي اوس چې کوو کنډیشن چک کوو کنډیشن چک کول لپاره موږ یو شرط لرو زمونږ دغه ملټیپلیکیشن ټیبل د 2 لپاره باید څو ځله چلیږي دا باید لس ځله چلیږي
نو دا غل لپاره به موږ څه کوو دا موږ سره چې کوم په آی کې ویلیو ده دا به موږ چې کوو چې دا کم دی مساوي له چا سره له لسو سره نو دا به موږ سره چلیږي تر څو چې آی کوچنی وي یا مساوي له لسو ها نو دا موږ سره چلیږي یعنی دا به لس وارې چلیږي اوس راشه موږ چې کوو اکو کوو چې شي اکو کوو خو غواړم چې ها ټول کانسپټ دغه د تاسو کلیر کیږي راشه وګوره دغه یو شی موږ کوو خو دلته تاسو وګورئ دا موږ سره بار بار تکراری بدلیږي کنه یو دوه درې راځي نو دا یو دوه درې دلته تاسو کوم ځای راوړئ دا تاسو له دې آی څخه راوړئ ولې دا بار بار انکریمنٹ کی کنه اول به یو راځي بیا به دوه راځي بیا به درې راځي بیا به څلور راځي نو دا ویلیو چې تاسو کوم ځای راځي هغه څه ده هغه آی ده نو دلته تاسو ورته ولیکئ چې دا آی ده موږ سره ورپسې چې موږ سره دا علامه ده دا د ضرب علامه ده ما په کیبورډ کې x لیکل دی د x دا موږ سره x ده او دا خو بار بار نه تک دا خو بار بار بدلیږي نه دا یو x ده نو دا په فاصله ورکاو x لیکا سټرنګ دی بس کلاس x دی لیکو دا دوه چې ده دا دوه چې ده موږ سره دا دوه چې ده دا هم موږ سره یو نمبر ده او ګوره دا بدلیږي نه ماغه یو دوه ده نو دا فاصله ورکا دوه لیکه بس بدلیږي خو نه کنه بس بار بار دوه راشي بس کیسه ختمه څه شي چې بدلیدو هغه داو الته موږ آی پاس کړی د په آی کې بخپل ویلیو راځي او کیسه ختمه ورپسې مساوي ده مساوي هم سیم ټو سیم ده بدلیږي نه چې نه بدلیږي بس مساوي ورکا کنه بس ختمه خبره دی برخه ته راځو دلته چې ده دلته موږ سره یو کیلکولیشن شوی دا لدی سره ضرب شوی دا موږ ته لاس راغلی دا لدی سره ضرب شوی دا لاس راغلی دا لدی سره ضرب شوی دا لاس راغلی نو دلته موږ څه کوو دلته موږ کیلکولیشن کوو کیلکولیشن به څنګه کوو دلته به کنکټینیشن اخلم ځکه چوز دا کیلکولیشن پی ایچ پی خبره د ذات دی کې دنه نشم کولای دلته موږ سره سټرینګ لیکل کیږي نو زه څه کوم زه د باندې راغلم دلته ما کنکټینیشن واچو کنکټینیشن می تاسو تشریح کړی دی اوس به څه کوم اوس په دې آی کې چې کوم ویلیو راځي هغه به زه د 2 سره ضربوم ځکه اول به یو راشي له 2 سره به ضرب شي بیا به 2 راشي له 2 سره به ضرب شي بیا به 3 راشي له 2 سره به ضرب شي بیا به 4 راشي همدغه څه به تر 10 پورې دي نو زه هم چې موږ سره آی دا براواله دا بچی کې ضرب به کړي چا سره له 2 سره بس تاسو کوم ملټیپلیکیشن ټیبل دی هغه کریټ شو اخر کې بس وګي اخر کې بوله ایکو کې او ایکو نه اخر کې بوله انکریمنٹ کې آی کې با یو ویلیو انکریمنٹ کې کفل حال زدا د پرنٹ کما راشي ملتا سفاری لوډ کما نو دا تاسو ګوره دا موږ سره پرنٹ شو او دا ټول موږ سره په یو صفحه کې پرنٹ شوی دا په یو لاین کې نو موږ بریک واړو نو چې کله بریک واړو نو موږ بیا کنټینیوشن واچو بیا به سټرینګ والو په دې کې بوله کوشي بیار سیو وکړه او بیار لیکل نو ورستا ها دا شې چې دا به د قوسونو کې والم ځکه چې د موږ سره کنټینیوشن بار بار راغی سیو وکړم اوس صحیح شو ترڅو دا یو ګروپ شي دا موږ سره یو ګروپ شي ځکه دا موږ سره بیا کنفیوژن راځي نو پروګرام نه پوهیږي دا څه شی روان دي نو ما چې دا موږ سره کیلکولیشن دا ما قوسون کې واچو خو دې خو مې کنټینیوشن ورکړی دی اوس راځم سفاری لوډ کوم نو ګوره ولا یو په 2 کې 2 په 2 کې 4 او لس په 2 کې شل نو تاسو کوم ګوره ډیر زیات اسانه و په دې کې موږ څوکړو بس چې واغه موږ ورواچو بس کار ختم شو کیسه ختم شو خلاص نو دلته بس د 2 په ځای مثال 3 ورکما نو به موږ ته 3 ضرب زبانی راکړي راشو ګوره دلته هم 2 بدلول دي نو دلته بس یو کوم دلته بزور ټول کوم چې دلته 3 ورکا نو ته مې 3 ورکو سیو میکړو صفه مې ریلوډ کو نو موږ سره راغی یو 3 په 3 او 2 په 3 کې شپږو هم دغه موږ سره ټول راغی او دا چې موږ بار بار بدلو دي له خاطر موږ کولی شو ویریبل د واخلو مثال د خبرې د یو ویریبل اخرم د نام په نوم باندې او هغه کې ما واچو 3 نو دلته هم د 3 په ځای نام لیکما او دلته هم د 3 په ځای نام لیکما ځکه په نام کې موږ سره نمبر راځي ځکه چې یو ځکه بدلول غواړم نو ټول کې باید بدل شي نام یو لیکه اوس به هم موږ سره هماغه ریزلټ وي اوس که مثال د اتو غواړم نو صرف اتو لیکم نو دلته خو تیار شته دي کنه نام مې لیکل دی سفاری لوډ کوم تاسو به دا تو درکې کله دراشم مثال د شلو لیکم سیو کوم موږ به شلو راکې او کله دراشم مثال د دومره وګورم نو دونه به تاسو هم کله نه کړي نو تاسو به دې هم درکې ځم موږ سره ضربې زبانی شو نو دا موږ سره خبره د کنسپټ د خلاصولو وا چې تاسو به هر یو شی له سوچ کوئ بیا په هغه کار کوئ نو دا موږ سره یو موضوع شو دا د لوپ اول بل خبره ما تاسو دا وکړه چې هر هغه شی چې تاسو غواړئ بار بار تکرار شي هغه په لوپ کې لیکئ بل شی باندې لیکئ هر هغه شی چې تاسو غواړئ بار بار تکرار شي هغه به تاسو په لوپ کې لیکئ لکه موږ سره HTML ټیګز زما هدف HTML ټیګ د ځکه موږ آینده کې PHP HTML سره استعمالو نو موږ باید کوم یو شی په لوپ کې ولیکو که سبا د لوپ ضرورت پیږي موږ بس پکې څه لیکو نو تاسو به د HTML هغه ټیګ په لوپ کې لیکئ چې تاسو غواړئ بار بار تکرار شي ګوره په HTML کې ځینې ټیګز د سې چې هغه مکمل خپل ټیګ وي ځینې د سې چې یو باډي وي بل اپشنونه وي لکه موږ چې کله لیست داخلو کنه
دوه کم مثال یو یو ال دی یو سره او ال دی نو زه به یو ال اخلم او په دې کې دنه دا یو ال چې دی دا یو ال چې دی دا موږ سره باډي ده د دې چې کوم اپشن نه دی هغه موږ سره الای دی دا الای دی اپشن دی موږ یو ال یو ځل اخلو خو په یو ال کې چې کوم الای دی هغه موږ بار بار اخلو مثال لیکم چې آیټم 1 کاپی پیسټ لیکم آیټم 2 کاپی پیسټ لیکم آیټم 3 کزه دا سیو کړم راشم سفری لوډ کوم نو موږ ته راځي آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3 کوم یو شی تکرار شوی دی الای تکرار شوی دی که سبا د لوپ واسطه یو ویلیو په الای کې پرنٹ کول غواړو ته به لوپ کې आवाज الای لیکي یو ویل په پکې نه لیکي دا کنسپټ ډیر زیات مهم دی مخکې موږ استعمالونو تاسو باید په دې پوه شئ چې کوم یو شی موږ په لوپ کې دننه لیکو نو دلته موږ لیست الای پکې لیکو نو یو ویل به د باندې پری دی یو ویل کې دننه به تاسو شي کو کې یو ویل کې دننه به تخپل پی ایچ پی سٹارټ کړي نر غونډه کولای شي پی ایچ پی کې ایچ ټی ایم ال کې پی ایچ پی لیکل شي په پی ایچ پی کې دننه ایچ ټی ایم ال لیکل شي او هغه نه ایچ ټی ایم ال کې دننه پی ایچ پی لیکل شي نو یو ال کې بس وګي خپل پی ایچ پی با سٹارټ کی زبتا ډیلیټ کوم چې کنفیوز نشي نو چې کله سٹارټ کو خپل پی ایچ پی پدې کې دلته براشي ورته بولی کې چې مثال خبره چې وکا وایل لوپ اول به انیشلایزیشن کو کوم لیکم چې آی او آی مساوي کېږي له یو سره لیکم چې وایل او وایل کوم تر څو چې آی کوم نه ویل چا سره یا مساوي ل سره نو دا براشي دنه سټیټمنټ تا او په سټیټمنټ کې بس کوم ټایم چې ایکو کا چې شي ایکو کا بار بار موږ چې چلول غواړو الای چلول نو پدې کې به واخلم الای او پدې کې پرنٹ کوم چې مای لیست او دلته مای لیست سره زغوام نمبر هم پرنٹ شول دا آی لیکم پکې او اخره کې انکریمنٹ ورکوم نو ګوره کوم یو شی تکرارول غواړو بار بار آی نو آی چې د ما په وایل لوپ کې اخره الای ما په وایل لوپ کې اخره او کوم یو ال چې د هغه ما د باندې اخره که زه راشم سفری لوډ کوم نو لس واری موږ سره پرنٹ شو چې مای لیست 1 مای لیست 2 مای لیست 3 او مای لیست 10 نو دا موږ کوم یو شی په لوپ کې واخصو موږ الای واخصو نو دا یو مثال ام دې یو ال غونډه موږ سره بل ټیګ هم شته چې هغه موږ سره ټیبل ټیګ دی چې دا ټیبل چې کله اخلي ټیبل دا ټیبل باډي دا ټیبل موږ سره چې دا باډي دا پدې کې د موږ سره چې راځي روغان یو کالمونه راځي سره راځي موږ سره روغان یو کالمونه راځي نو چې کله روغ اخلم نو زه بچی لیکم نو زه لیکم تیار او تیار کې دنه به موږ سره کالم راځي مثال د خبره ټی ټی باخلم په کې لیکم چې احمد کاپی پیسټ کوم په کې لیکم چې مثال د خبره د موږ سره شل کلن دی کاپی پیسټ دا چې د کابل څخه دی نو دا سیو کړم ول راش ما سفر لوډ کوم سره یو ټیبل غونډه راځي دلته او چې کله همدغه یو بل ریکارډ بل روز موږ په کار دا مکمل رو موږ کاپی پیسټ کوو ګوره چې کاپی پیسټ کوو مکمل رو پیسټ کا راشه سفری لوډ کا وګوره نو ګوره احمد یو ځل راغی احمد دو ځل راغی نو چې موږ سره تکرار شو په ټیبل کې موږ سره ټی آر تکرار شو نو یوازې ټی آر خبره نه ده په چې کله ته پروجیکټ کې چې هر یو شی ستا بار بار تکراریږي هغه به تاسو په لوپ کې لیکي نو ګوره کزه چې ته دا ټیبل کې دا لوپ استعمالوم نو زه بس کوم ټیبل به لوپ کې نه لیکم په ټیبل کې دنه به لوپ لیکم او بیا به ټی آر په لوپ کې لیکم نو زه سیم ټو سیم کوډ چې دلته مالک کله د دیز نه کاپی کوم ځکه چې بیا لیکلو کې زموږ وخت ضایع کیږي او دلته پیسټ کوم دلته ما چې اخسته او الای اخسته نو د الای په ځای به ټی آر اخلم او دلته به هم چې اخلم ټی آر اخلم او ټی آر اخستو نو دا میسج دیز نه ختموم نو یو ټی ټی اخلم ټی آر کې ټی ټی کنه او ټی ټی کلوز کوم او دلته لیکم مثال خبره احمد صحیح شو احمد میو لیکو نو دا یو کالم شو بل کالم اخلم نو بیا لیکم ټی ډی او ټی ډی کلوز کوم او درازم لیکم چې مثال د خبره محمود بس اسی نمونه لیکم کنه یا ایج بو لیکم 25 او لاست یو بل هم اخلم لیکم چې ټی ډی او ټی ډی کلوز کوم او پدې کې لیکم چې مثال خبره ده کابل څخه بس صحیح فکر نور هر څه صحیح دي او راشه سفری لوړ کا نو تاسو سره سوزل چې پرین شو لس ځله به تاسو پرین شي احمد 25 کابل احمد 25 کابل نو تاسو به سوچ او ساته هم ساده سړی اله لګي موږ تم دا یو شی پرین کې نو پدې به موږ څه کوو موږ بدل څه کوو نو دلته په حال تاسو هم دغه عمر زده چې موږ دغه عمر کار کولای شو موږ بیا دا ډیټا د سینه پرین کو دي کې بیا موږ سره ډیټا ډینامیکلی راځي د ټیبل د ډیټا ډیټابیس نه ډینامیکلی راځي دلته بل احمد راځي بیا بل محمود راځي بیا بل خان راځي بل کمال راځي دا هر څه بدل وي په فل حال همغه لګیا یو ذکر کو نو صرف تاسو پدې پوښتنه چې ګوره ما یو ټیبل را واخصو کله زار چې ول بارډر ورکوم دا موږ سره ټیبل دی کله زراش متول کوم چې بارډر او بارډر کو ټول کوم چې 1 او سیو وکړم نو دا تاسو ګور د موږ سره ټیبل دی
او په ټیبل کې ګوره موږ سره دا ډیټا پرنټ شو نو موږ په لوپ کې څه لیکو هر هغه شی به لیکو چې هغه موږ پوهیږو چې دا موږ سره بار بار استعمالیږي نو دا موږ سره مکمل د لوپ کانسپټ دی دا موږ سره مکمل د لوپ کانسپټ دی او ټول لوپس د همدې لپاره استعمالیږي نور پکې فرق نشته اوس یوازې د تاسو له تشریح کوم او نور زموږ چې کوم لوپونه دی هغه ټول خلاص دي بس په دې چې تاسو پوه شئ په نور ټول پوهیږئ سینټیکس فرق کوي لومړی راځو فار لوپ ته فار لوپ څه وایي همدغه مقصد دی نور هیڅ مقصد نه لري لوپ هیڅ مقصد نه لري همدغه مقصد دی چې یو کار بار بار ترسره کړي د لیکلو طرز او عمل فرق کوي و فار لوپ موږ څنګه لیکو فار لوپ ترازو فار لوپ قوسونه blocks initialization condition increment or decrement د فار لوپ ټول په همدغه ځکه کوو لومړی initialization کو مثال i مساوي کیږي څو سره د 1 سره بیا به سیم کالن اچوي بیا به کنډیشن لیکي تر څو چې i کوچنی ویل چانه لسونه کنډیشن شو سیم کالن به واچي بیا به انکریمنٹ کوي نو i کې به یو ویلیو شو کې دا پکې ور واچوي نو دا ستاسو فار لوپ سینټیکس دی نور کار هماغه کار دی وګوره ما پکې نیوس نه دی کړی صرف لیکلو طریقه می بدله کړی دا په فار کې ما ولیکلو چې په i کې 1 واچوا دلته می کنډیشن چې کو تر څو چې i کوچنی ویل لسونه دلته می شو چې په i کې یو ویلیو ور واچوا نو که زه راشم ته چې اکو کا او اکو کولی چې احمد او احمد کې اخر کې دا ویلیو هم ور واچوا i او د یو بي ار هم ورته ور واچوا او دا سیف کړم او راشم سفری لوډ کړم نو دا تاسو لاندې وګورئ تاسو را احمد یو دوه درې بار تاسو پرن شو دا موږ ته د فار لوپ سینټیکس دی په دې کې دننه هم همدغه څه کار کولای شي لکه څنګه چې ما د څه کړی دی ټیبل هم پکې کولای شي لینک هم پکې کولای شي یو ال هم پکې کولای شي هر څه چې تاسو غواړئ تاسو کولای شي نو دا موږ سره د فار لوپ خبره ده دا موږ سره د وایل لوپ خبره ده سینټیکس دا شی دی بل موږ سره ډو وایل دی د ډو وایل کار څه دی ډو وایل ډو چې دی اول کار کوي بیا تاسو لوپ چلوي دلته ګوره موږ چې کله دلته چې موږ وایل لوپ استعمال وکړو کنه نو وایل لوپ کې چې کله کنډیشن ټرو شي نو تعالی کار کوي وایل لوپ کې ګوره موږ سره ټیبل پرنٹ کی کنه ټیبل پرنٹ ده کنه ولی ځکه موږ سره کنډیشن ټرو ده دلته موږ سره کنډیشن ټرو ده کله کنډیشن فالس مثال د یو لس لیکم کنډیشن فالس کنه یو لس لسونه کوچنه نه ده کنه نور سره مساوي ده نو ګوره موږ سره دا ټیبل نه پرنٹ کیږي ټیبل موږ سره پرنٹ نشو ولی ځکه کنډیشن فالس شو یو ځل هم موږ سره پرنٹ نشو ولی ځکه کنډیشن فالس شو خو ډو وایل څه وایي ډو وایل وی چې زه تاسو یو ځل سټیټمنټ پرنٹ کوم چې هر څنګه وي که کنډیشن ټرو وي که فالس وي تاسو به یو ځل سټیټمنټ پرنٹ کوم هغه نورسته به خپل کنډیشن چک کوم ډو اول کوم او بیا چک کوم د ډو وایل دا کار دی اول به کوم بیا چک کوم نو دا غل پر موږ څه کو سینټیکس هم فرق کوي سینټیکس څنګه فرق کوي نو زه به راشم دا به یو څو انټر ورکم لاندې براشو نو سینټیکس دا فرق کوي چې اول به ډو لیکي شو کا نو چې کوم کار چې تکي هو په دې قوسونو کې کوي کنه په دې بلاکس کې هغه نو سب بیا چې تاسو خپل کنډیشن چک کوي نو کنډیشن چک کوي بیا بدلی کې وایل او بیا به دا کنډیشن علامه واچي بس هر څه سار چپا شو خبر چې شو سار چپا شو نو اول بچیا کې سټیټمنټ برن کې نو زرا دې کوم چې اکو ډو وایل دا مونږ ترانګ او دلته موږ چې کو انکریمنٹ به هم کو کنه انیشلایزیشن ته موږ انکریمنٹ هم کو لمه ورواچو انکریمنٹ او دلته بیا کنډیشن شي تر څو چې آی چې وي کوچنی وی لسونه نو سیم ټو سیم کار کې زو سراش مل د سفر لوډ کوم نو تاسو وګورئ چې موږ سره شو ډو یو ځل پرنٹ شو د شو یو ځل پرنٹ شو ولی دوله موږ سره یو ځل پرنٹ شو د ځکه موږ سره یو ځل پرنٹ شو چې دلته موږ آیا خسته او آی تمګل د څو ټاکل دي ها آی موږ خسته او آی موږ سره بر یو ځل استعمال شوی د نو هغه ورزیدا نو لبازه ای واخلم تر څو چې ای کوچ نه وی لسونه نو راځ سفری لوډ کا نو تاسو سره برداشت شي موږ ته راغی چې ای انډیفاینډ دی ای چیرته انډیفاینډ دی ای چیرته انډیفاینډ دی ای انډیفاینډ دی ای چې دی هغه انیشلایزیشن مونږ نه دی کړی مونږ چې نه دی کړی انیشلایزیشن مونږ نه دی کړی ډیکلریشن نه انیشلایزیشن مونږ به یو ځل ای انیشلایز کوو کنه چې په ای کې څو واچو 1 واچو نو بیا موږ دا خبره نه کوي چې ای انډیفاینډ او که سفران کومه نو ګوره موږ سره میسج ران شو نو ګوره خبره دې چې دا خبره دې چې ډو اول کار کوي بیا کنډیشن چې کینول دا اوس کنډیشن ټرو ده ځکه یو چې د لسنه کوښنه خو کله د زوس دو ورته واچوم 12 شو او دا سفر لوډ کومه نو ګوره یو ځل موږ سره سټیټمنټ رن شو که څه هم زموږه کنډیشن فالس ده زموږ کنډیشن چې ده فالس ده ځکه 12 لسنه کوښنه نه ده خو یو ځل به دا موږ سره رن کیږي نو ګوره یو ځل موږ سره دا رن شو نو ډو ویل څه کوي یو ځل به تاسو سټیټمنټ رن کوي او هغه نو وروسته بیا کنډیشن چک کوي نو دا د درې واړو فرق دی دا د درې واړو چې ده
فرق دی. نو دا موږ سره درې واړه لوپس وو. یو بل موضوع هم چې ډیر اهمه موضوع ده او کېدای شي تاسو په درد نه خوړل شي، کېدای شي په درد خوړل شي چې د پښتنه راشي نو تاسو له وېما هغه نور څه به زموږ چې کوم لوپ کیسه ده هغه ختم شوه. فار لوپ ترازو یو شی تاسو ته خیمه کې د ځینې وخت ځینې پښتون سره مخ شي ځکه انسان دی. نو راځم آی لیکم چې آی مساوي کېږي د 1 سره تر څو چې آی کوچنی وي لسونه تر څو چې آی کوچنی وي مثال د خبرې له لسونه نو د بسو کې آی په پلس پلس کې او دنه براشه مونږ ته بولی کې چې ایکو او ایکو ته بولی کې چې ویلکم. نو دا مې ولیکو او دا به سیو کړم د مونږ سره 10 واره شي ویلکم به مونږ سره پرنټ شي. اوس خبره دا ده چې د انیشلایزیشن وختونه دا ده زما چې د انیشلایزیشن د باندې وکړم هیڅ لوپ کې دنه نه کوم نو آیا زه کولای شم دا کار وکړم؟ او کولای شي خو دلته به ته دا سیمیکالن اچي دا سیمیکالن بنل لري کې نو که زه ستراشم سفل در جوړ کوم نو همغه ریزلټ دی خو که سیمیکالن د لري کو نو بیا به تاسو ایرر راځي به تاسو چې راځي ایرر به راځي. نو دا پلیس هولډر بدل د پرې دی چې دلته موږ سره انیشلایزیشن یو پارت د باندې شوی دی نو دا بل تاسو شکل به تاسو دا پرې دی او که چې د دې څوک دا کنډیشن بيخي چک نه کوم نو آیا دا به موږ سره چلیږي؟ دا کنډیشن بيخي چک کوم نه هو چلیږي دا شی به تاسو دې نه لري کوي سیمیکالن خدا شی به چې دا به تاسو لای ته نه چلیږي ځکه دا لوپ چې دی دا به همیشه لپاره ټرو شي دا به همیشه لپاره چې ټرو بشي. نو ګوره که سفاری دلته لوډ کما نو دا موږ روان دي ګوره براوزر موږ سره لوډینګ کوي براوزر چې لوډینګ کوي دا لګیا دی بار بار پرنٹ کیږي بار دلته تاسو ګوره وګړ سکرول بار له ما سره جوړ شوی دی لاندې. نو لکه چې کله تاسو دا کنډیشن چک نه کړئ نو څه به کیږي؟ کنډیشن چې کله تاسو چک نه کړئ نو هلته چې دی تاسو دا لوپ بای ډیفالت ټرو کیږي لکه چې موږ ته ټرو ولیکو دا موږ سره ټرو کیږي بس دا چې ټرو شو دا بلای تناهي روان یم دغه په خپل سر باندې چې کوي کار وکړي. نو دې موضوع ته خیال ساتئ. نو دا موږ سره اوورال د ټول لوپس خبره و تر دې ځای پورې چې موږ وای لوپ وکړو فار لوپ وکړو ډو وای لوپ وکړو. ان شاء الله ما یو پښتون د پریکټور می حل کړی دي کبه هم څه پښتنه وی نو کولای شي او پاتې شو موږ سره چې کوم د فار لوپ خبره ده هغه اره سره استعمالېږي د خیره سره چې اره وایو د هغه مکمل تشریح حل د کوله خیره.